السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ لره، الله تعالی مو تل کامیاب لره. دوستانو له یو نوې وظیفې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم چې یوه نبوي وظیفه ده. ان شاء الله تاسو هر پریشانی به حل شي. که تاسو په ژوندۍ کې د رزق پریشانی وي، د رشتې پریشانی وي، د بیماری پریشانی وي، دا ټول به الله تعالی ختم کړي. بیا خاص کر تر محرم تر میاشتې مخکې دا وظیفه وکړئ دوستانو. که د محرم په میاشت کې وکړئ هم څه مشکل نشته. که په زندگی کې د ځان معمول وګرځوئ، سار او ماښام، سار یې ولسواره، ماښام یې ولسواره، د ژوند یو معمول وګرځوئ، ان شاء الله هیڅ کله به له فقر سره نشئ مخ، هیڅ کله به له پریشانی سره نشئ مخ، هیڅ کله به له بېکسي، له ذلت، له خواري، له دې ټولو سره به دې هیڅ کله نشئ مخ، او الله تعالی به دې په خپل حفاظت کې وساتي. که هر هغه انسان په زندگی کې له یو داسې پریشانی سره مخ وي چې هغه پریشانی بالکل ختمېدلی نشي. بعضې انسانان داسې وي چې د رزق پریشانی ورته زیاته وي، مشکلات زیات وي، یعنې پیسې نه وي، کاروبار نه وي، روپۍ نه وي، مال و دولت نه وي. بعضې بیا داسې وي چې په کاروبار خو څه کړی چې نه وي، پیسې نه وي، خو داسې وي چې مثلا قرضدار زیات وي، کاروبار نه وي، نو دی د خپل کور د خپل عیال نفقه نشي برابرولی، نو د قرضداري به څنګه ورباندې ادا کړي. له داسې پریشاني سره یو انسان مخ وي. دنیا د خامخا انسانان دي له بعضې مشکلاتو سره مخ وي. نو که له دې پریشاني سره هر انسان مخ وي، نو نن د دغه یوه د ما وظیفه چې کوم چې زه له تاسو سره شریکه کوم، په غور سره دې واوري او ولاړ دې چې ورته کېدي نو دا وظیفه دې وکړي. زه درته دا اطمینان ورکوم چې سل فصله به دغه پریشاني چې ته لرې، سل فصله کې به دغه ستا پریشاني ختمیږي انشاءالله. الله مهربانه ذات ده. الله لرو، بروسه پر الله وساتئ، یقین پر الله مضبوط کړئ، عقیده مضبوطه کړئ، دا وظیفه وکړئ، انشاءالله هیڅ کله به له داسې پریشانیانو سره بیا مخ نشئ. یا یو انسان د رشتې له پریشاني سره مخ ده، رشته یې نه پیدا کېږي، مرکه نه ورته راځي، د نکاح قلم یې نه خلاصېږي، پریشانه وي، یا داسې وي چې مثلا د رشتې لپاره څوک ورته راځي خو بیا هغه هم بار بار کینسل کېږي، یا د رشتې د ادا کولو مثلا چې کم مهر، کمې پیسې دي، کم ولوره د هغه لپاره له ده سره څه اسباب نشته، کاروبار نشته، نو دی خپل ځان نشي ساتلی، نو هغه ته به 10-12 لکه روپۍ څنګه ور ادا کړي. انشاءالله په ډیره اسانه طریقه داسې به الله پاک جل جلاله درته برابر کړي د رشتې اسباب چې ستا سوچ او فکر به هم نه وي. د محرم د حرام میاشت شروع کېدو والا ده دوستانو، کوشش وکړئ دا وظیفه تر دې مخکې وکړئ. خو که چیرې دا وظیفه تاسو ته د محرم په میاشت کې یا د محرم راخوا ته په بله میاشت کې ورسېدله، تاسو له مو سره مخ سواست، نو تاسو نوي راغلی اوس په هغه وخت کې زموږ چینل ته او دا ویډیو دا وظیفه تر تاسو پورې ورسېده، هم یې تاسو کولی شئ، په دې کې کم مشکل کم حرج نشته. خو هغه کسان چې فلحاله دا وظیفه اوري هغو لپاره بهتره طریقه دا ده چې کوشش وکړي د محرم تر میاشت مخکې دا وظیفه وکړي. یو بهترین عمل ده. دا داسې نه ده چې له تا څخه وخت غواړي، داسې نه ده چې ستا کاروبار در ضایع کوي، مصروفیات در ضایع کوي. که ته هر څومره مصروفه یې بیا هم دا وظیفه کولی شي، په دې کې هېڅ مشکل نشته، په دې کې هېڅ حرج نشته. اودس بغیر له اوداسه هم ویلی شي، په اوداسه سره هم کولی شي، بغیر له اوداسه سره هم سره کولی شي. خو داسې بهترینه وظیفه ده چې انشاءالله ستا د زندګي پریشانیانې به ټولې ختموي. خو یو ځل یې په یقین سره وکړه، یو ځل یې په عقیده سره وکړه، عقیده او یقین مضبوط کړه. زه بار بار درته وایم، بار بار چې د کم انسان یقین څومره مضبوط وي، دغه انسان وظیفه به دغومره زر تاثیر کوي. بعضې ډېر خلک داسې شکایات کوي چې موږ وظایف کوو څه نتیجه نه ورکوي، موږ وظایف کوو څه رنګ نه راوړي، موږ د وظایفو کې محنت کوو هغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. خو اولین تر محنت تا ته دا خبره ضروري ده، تا لپاره دا په کار ده چې پر وظیفه باندې یقین مضبوط کړه، عقیده مضبوط کړه. بعضې خلک داسې وظیفه کوي چې تر اوسه وکړو وظیفه، خالي به ځان ورباندې وازمویم، که تاثیر وکړي که یې نه کوي، نو داسې دا رقمه وظیفه څنګه بیا تاثیر وکړي. اولین دا له ځان سره فرض کړه، اولین دا له ځان سره یقین، دا د ځان یو ضد جوړ کړه چې دا وظیفه چې زه کوم د ما یقین ده، د ما عقیده دا مضبوطه ده چې الله پاک جل جلاله به زما دا کار را حل کوي، دا مشکل به الله تعالی زما حل کوي. دا وظیفه وکړه. که چیرې ستا یقین داسې مضبوط دی، 100% کې ستا یقین مضبوط دی او وظیفې ته کښېنې، نو بیا هغه وظیفه په خوند هم پوهېږې، هغه وظیفه د رنګ هم راوړي، هغه وظیفه مثبت ریزلټ هم درکوي انشاءالله. او که چیرې ته په نازل سره یې کوې، بیا ډېره ناممکنه ده. او دوستانو دا وظیفه د بیماریانو د صحت د جوړتیا د ټولو لپاره کولی شي. نو د وظیفې عمل درته ښیم، د وظیفې طریقه درته ښیم چې یو اسانه عمل ده، لږ ورته منتظر سي. هغه وظیفه زه تاسو سره شریکه کوم انشاءالله، ډېر بهترین عمل ده. دعاګانې به راته وکړئ،
تاسو به شاید داسې وظیفه نه وي کړې که نه به له چا تاسو سره شریکه کړې وي که بیا هم چیرې تاسو سره چا شریکه کړې وي خو تاسو به پر هغه طریقه باندې نه یې کړی کم چې زه نن درته ښیم انشاءالله داسې بهترین عمل ده داسې مجرب عمل ده سهار چې وي راپورته سي مثلا تر لمانځه مخکې یا له لمانځه بعد کوشش وکړئ د لمانځه مخکې سهار سره راپورته سواست هم یې 11 واره ووایاست ماخستن چې ویدیږي بسترې ته ځئ هم 11 واره یې ووایاست ټولې پریشاني ټول مشکلات به انشاءالله ختم کړي هغه وظیفه دا ده د درود شریف ده اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد بس دا کوچنی وظیفه دونه مشکل ګران کار نه ده 11 واره چې ماخستن ویدیږي بسترې ته ځئ ووایاست په دغه نیت باندې ووایاست دا پریشاني لرم الله به یې حل کړي 11 واره ساس راپورته سواست په دغه نیت باندې ووایاست دغه پریشاني لرم الله تعالی دې درود شریف په برکت سره الله حل کړي نو دا درود شریف چې ته وسیله کې الله ته شفیع کې ستا پریشاني به ضرور حل کیږي سهاره پریشاني وي ستاسو په ژوندګي کې نو دا وظیفه و دوستانو د درود شریف له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ خپله یې هم وکړئ عمل ور باندې وکړئ پر الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله